سلامونه دوستان. نن ډیره مهمه موضوع ده او دا موضوع هغه افغانانو ته ډیره مهمه دی. هغه په داخل د امریکا کې دي او هغه افغانان چې دلته راغلي دي او یو کال په دننه کې خپل گرین کارتونو ته یا لا فارم پرمننت ریزیډنټ چې ورته وایي هغې ته اپلای نه دی کړی دی. Breaking immigration news, the Department of Homeland Security just issued a new policy that significantly changes how refugees who are present in the United States are treated. This policy specifically applies to refugees who have been present in the United States for a year or more and have not yet filed for their green cards. Now, under U.S. او تر اوسه یې گرین کارتونه نه دي اخیستي دي. دا خبر په دقیق سره واوره او ما دلته ډیټیل سره تاسو ته تشریح کړی د ټکی په ټکی. ما سره تر اخره پورې وګورئ. تاسو به خبر شئ چې مشکل څه شی دی، موږ باید څه وکړو او څه باید وشي او چا سره باید مشوره وکړو. دا عامه پوهاوی ویډیو دی، خاص ستاسو د پوهې د خاطره. لیګل اډوایس نه دی. تاسو کولی شئ چې بیا لیګل اډوایس ته خپل وکیل سره، شخصي وکیل سره وګورئ او دغه باره کې ورسره بیا هم مشوره وکړئ. دا عامه پوهاوی ویډیو ده، فقط ستاسو د پوهاوی د خاطره ما جوړ کړی دی. بیا هم ښه راغلاست دوستانو. دغلته ما ډیټیل سره دغه موضوع راوړی دی. ما کوم ځای نه چې دا نشر شوی دی، ریسورس نه چې نشر شوی دی، کوم سرچینې نه چې دا نشر شوی دی، دلته ما پښتو ته ترجمه کړی دی د دې کې چې تاسو ورباندې پوه شئ. بیا هم تاسو بیا کولی شئ چې خپل وکیلانو سره وګورئ او هغوی به هم دې په اړه تاسو ته مکمل معلومات درکړي او د دغې خبر سرچینه چې ده هغه مې هم تاسو ته دلته راوړی دی چې تاسو هغه هم کولی شئ چې وګورئ. دا ګورئ چې دلته وایټ هاوس grant ICE power to detain refugee for aggressive rescreening. دغلته دا موضوع مکمل ذکر شوی دی. تاسو په انګلیش باندې که څوک پوهېږي هغه دی، که نه پوهېږي نو ما تاسو لپاره پښتو راوړی دی چې تاسو ما سره تر آخره ویډیو پورې پاتې شئ. تاسو به پوه شئ چې څه خبره ده. راځو هغه اصلي ویډیو ته راځو چې د یو کال وروسته د کډوالو په اړه د DHS نوې پالیسي، یعنې دا نوې پالیسي دغه شو د 2024 کال د فبروري 18 څخه دا نافذ دی. لازمي یعنې بیا تفتیش یا ری انسپکشن. کډوال باید د راتګ له نیټې څخه په یو کال کې دننه د دایمي استوګنې یعنې LPR چې موږ ورته پرمننت ریزیډنټ وایو یا په عادي ژبه ګرین کارت چې موږ تاسو ورته وایو لپاره غوښتنلیک ورکړي. که چیرې غوښتنلیک ورنه کړي نو د DHS د نوي یادښت له مخې به د بیا تفتیش لپاره لازمي تعقیب شي. یعنې که چېرته څوک راغلی دی امریکې ته او د یو کال نه وروسته هغې تر اوسه هم دغه ته یو ګرین کارت ته اپلای نه دی کړی، نو شاید وایي د DHS دغه د یادښت له مخې هغه کسان ونیول شي او د بیا تفتیش د خاطره حضور حاضر کړی شي. د توقیف اصول، یعنې د دې که چېرته تاسو مثال نیول کېږي د دې اصول څه شی دی؟ توقیف کړی او باند کولی شي اشخاص ونیسي او د بیا تفتیش لپاره بې له ضمانت یعنې آیس د 48 ساعتو دننه د خوشي کېدو شرطونه نه تطبیقېږي. که چېرته وایي مثال که څوک ونیول شي نو باند ورته نه کېږي، یعنې آیس مثال کوم ضمانت کوم دغه باندې هغه نه خوشي کوي تر څو چې هغې خپله هغه پاککاري نه وي کړې، یعنې مثال د هغوی په مخ کې پاک معلوم شوی نه اوسي. دا پالیسي د قانون بنسټ وایي چې دی دا پالیسي د مهاجرت او تابعیت قانون یعنې INA یعنې 209 ته اشاره کوي او وایي چې 1,000 کډوال د بیا کتنې پر بنسټ ملي امنیت اندېښنې شته دی. یعنې 1,000 خلک د ملي امنیت په دغه باندې د بیا کتنې ته ضرورت لري. اغېزې د دې اغېزې به څه شی وي؟ یعنې دا پالیسي پر هغو کډوالو اغېزې کوي چې د یو کال مهلت یې له لاسه ورکړی وي، خپل تفتیش یې بشپړ نه وي کړی، یا د بیا تفتیش لپاره حاضر نه وي شوی. مهم پایلې د دې څه شی دی؟ تاریخي بدلون څه شی دی؟ یعنې دا پالیسي د 2010 کال هغه لارښود لغوه کوي چې ناوخته غوښتنلیکونه یې یوازې اداره موضوع بلله. بشري اندېښنې د په اړه څه وایي؟ منتقدین وایي چې دا پالیسي ممکن زیانمنو او حساسو ټولنو ته روحي صدمه ورسوي. د غوښتنلیک پروسه، یعنې د غوښتنلیکونو پروسه څه شی دی؟ د دایمي استوګنې لپاره باید ډکه او
مثلا فارم آی 450 ته مثلا ډاک او وسپارل شي مثلا دغه فرم چې د ګرین کارت لپاره اپلای کول لپاره دی چې دا باید هغه ته وسپارل شي طبي معاینات باید تر سره شي چې کوم چېرته چا طبي معاینات تر اوسه نه اجرا کړي نو دغه طبي معاینات باید هغه تر سره کړي بایومټریک معلومات ورکړل شي که چېرته تاسو تر اوسه هم بایومټریک شوی ناسته یا تر اوسه پاتې یاستئ نو هغه بایومټریک لپاره تاسو غواړئ باید هلته باید تاسو بایومټریک ورکړئ د فیس معافیت یا فی ویور امکان هم شته دی شاید مثال کوم فیس چې دی لري د 450 یا فرم دی که چېرته مثال الیجیبل هستئ هغه فیس هم تاسو لپاره معاف کیږي د اغیزمنو کډوالو لپاره عملی ګامونه مثال د دې په لپاره چې تاسو کوم عملی ګامونه تاسو باید وکړئ سمدستي غوښتنلیک وسپارئ که چېرته تاسو تر اوسه هم اپلای نه وي کړی د پرمننټ ریزیډنټ یا ګرین کارت د خاطره تاسو باید زر تر زره هغې ته باید اپلای وکړئ د یو کال د موجودیت د ثبتونو سره وسپارئ لکه د کور کرایه قرارداد د معاش او همداسې نور شیان چې د مثال هغه طبي معاینات هم ورسره بشپړ کړل شي او بیا د هغې سره باید ولیږل شي قانوني مرسته ترلاسه کړئ که چېرته تاسو نه پوهیږئ یا نه پوهیږئ سره هم ډک نو تاسو قانوني مرسته یعنې تاسو باید وکیل ته لاړ شئ یا کوم بل څوک ایجنسیانې هم شته دي هلته چې فری ترسره کوي که چېرته تاسو پیسې نه لرئ کولی شئ چې ایجنسیانو ته تشریف یوسئ او که چېرته بیا د پیسو کوم مشکل نه لرئ تاسو باید شخصي وکیل سره وګورئ د مهاجرت د وکیلانو یا ادارو لکه IRIP څخه مشوره واخلئ دغه ما مخکې دغه په باره کې ما ویډیو هم جوړ کړی و که چېرته تاسو بیا هم مشورې ته ضرورت لرئ کولی شئ چې دوی سره هم تماس ونیسئ ځان خبر وساتئ یعنې دغه موضوع په اړه باید تاسو باید خبر اوسئ چې USCIS تازه معلومات او د پروسس ځنډونه تعقیب کړئ یعنې د دغې USCIS صفحه چې ده همیشه باید تاسو سره لایک او فالو وي که چېرته کوم مهم یادښت یا دغه راځي تاسو باید دغه پوه شئ چې مثال دغه یادښت د USCIS لخوا نه راغلی دی دا معلومات یوازې عمومي لارښوونه ده قانوني مشوره نه ګڼل کیږي د مهاجرت قوانین او د هر شخص وضعیت توپیر لري د خپل ځانګړي حالت لپاره د جواز لرونکو امریکایي مهاجرت وکیل یا معتبر غیر انتفاعي ادارې سره مشوره وکړئ یعنې دا کومه قانوني مشوره نه ده تاسو کولی شئ چې بیا هغه کسان چې رسمي جواز لري د وکالت او هغوی سره دغه په اړه مشوره وکړئ که غواړئ زه بیا کولی شئ چې تاسو لپاره نور کوم مشکل چې تاسو لرئ یا دغه په اړه تاسو تر اوسه هم پوه شوي ناستئ تاسو کولی شئ چې خپل ځان ته مهاجرت وکیل ونیسئ هغوی به تاسو لپاره هم دغه تشریح کړي چې دغه پالیسي څه معنا لري تاسو لپاره یا کوم لازمي کوم کار شته دی چې تاسو باید ترسره کړئ او که نه تر اوسه تاسو لپاره دا کوم مشکل نه دی او تاسو ضرورت هم نه لرئ چې دغې په اړه کوم کار وکړئ نو دغه وه د هغه DHS نوې پالیسي چې په 2024 د فبروري په 18 څخه نافذ شوی دی دا ټول موضوعات چې ما درته تشریح کړه بیا هم کور مو ودان تاسو کولی شئ چې زما ویډیو لایک کمنټ او سبسکرایب کړئ د نورو دوستانو سره چې دوی په اړه معلومات نه لري شریک کړئ بیا هم ټولو دوستانو څخه مننه سلامت اوسئ سلام علیکم